دا ویډیو خاص کر زموږ د هغه چا دپاره ده څوک چې وایي زه نسوار کوم د نسوارو نه ځان خلاصول غواړم، څوک چې وایي زه سګرټ څکم د سګرټو نه ځان خلاصول غواړم، څوک چې وایي زه چرس څکم زه د چرسو نه ځان خلاصول غواړم، څوک چې وایي زه شراب څکم د شرابو نه ځان خلاصول غواړم. هر هغه نشه چې انسان دا غواړي خپل اراده بار بار دا کوي چې زه د دې نه ځان خلاصول غواړم. مور پلار هم راته دا وایي، کور ودان هم راته دا خبره کوي، رونه خویند هم راته دا خبره کوي چې د نشې نه ځان وساته، ځان ترې نه واړوه. نن په ډېرو غلطو نشو باندې راوړېدلی ما د هغې دپاره خاص درې داسې میډیسن چې ستاسو به زړه مکمل د دغه نشو نه توروي، خو لږ ډېره خواري به ورسره تاسو هم کوئ. هومیوپیتي کې درې داسې میډیسنز چې د هر قسمه نشې نه ستاسو زړه تورولی شي. څنګه چې ما د مختلفو نشو ذکر تاسو ته وکړلو، که تاسو په دې کې ککړ یو تاسو د دې نه ځان خلاصول غواړئ او دا اراده کولی شي چې او زه کول غواړم، هومیوپیتي کې درې میډیسنز چې ستاسو د داسې قسمه نقصاندې نشو نه تاسو خلاصولی شي. یو خصوصي میډیسن چې هغې ته کیلیډیم ویلی کېږي. کیلیډیم میډیسن به 200 طاقت کې واخلئ، سحر وختي کې په نهاره باندې 20 قطرې یو چمچ اوبو کې چولي، دا سکلي په نهاره باندې. ټوبیکم په نوم باندې یو میډیسن راځي، 200 طاقت کې به هغه واخلئ. غرمې د روټۍ نه نیمه ګنټه وړاندې به تاسو یو چمچ اوبو کې به 20 قطرې واچوئ، هغه بس کوئ. انشاءالله زړه به مو د مختلفو نشو نه انشاءالله توریږي. دې نه علاوه هر هغه کس چې هغه دا وایي زه د ډېر وخت نه مختلفو نشو سره مخ یم او هغې ماته بے انتها نقصانات را رسولی دي، نکسوامی کا 200 طاقت کې به واخلئ. د شپې چې کله روټۍ وخورئ په مړه باندې به تاسو یو چمچ اوبه به راوالئ او تاسو به 20 قطرې د دې نه ور واچوئ، دا به استعمالوئ. دې کې داسې میډیسن لکه اوس ما څنګه چې د کیلیډیم ذکر وکړلو، کیلیډیم هغه میډیسن دی چې هغه خلک چې هغه دا وایي چې اکثر ما دومره نشې کړي چې ما ته مردانه نقصانات را رسولي دي، دې سره به هغه نقصانات هم ختمیږي. ټوبیکم هغه میډیسن دی کومو خلکو چې نسوار کړي وي او نسوارو په وجه باندې د هغې د خولې نه بدبو ډېره زیاته را روانه وي، خولې وله ډېره زیاته خرابه کړي وي، ژبې وله خرابه کړي وي، دا اورۍ وله خرابې کړي وي او بالکل هغه چې چا سره کینی نو د خولې نه ګنده بوی هم را روان وي او ورسره ګنده لاړې هم را روانې وي. نو داسې قسمه خلک د دې نه ځان خلاصولی شي. خو بیا هم درته دا وایم دا د منډې کار نه دی چې ګینې یو کس دې دا ووایي چې ګینې یاره ما خو 10 ورځې استعمال کړو زما خو دا ونه شولو. نه، تاسو به خپله هم اراده کوئ او دې له به ټایم هم ورکوئ. نکسوامی کا خاص کر د هغه چا دپاره ډېر ټاپ میډیسن دی چې د ډېر پخوا نه په مختلفو نشو سره مخ دي، خصوصا هغه کسان چې هغه د شرابو سره مخ دي او هغه ځان اړول غواړي. نکسوامی کا 200 طاقت کې یو ډېر ټاپ میډیسن دی. څنګه چې ما ذکر د دغه درېو میډیسن درته وکړلو، دغه درې میډیسن په خاص توګه باندې صحیح استعمال کوي. څنګه چې ما درته ذکر وکړلو په صحیح توګه باندې استعمال کوي. بل هم دا یو خبره یاد ساتئ چې دا کوم میډیسنز ما وښودل دا یوازې ما سره نه بلکې تاسو چې کوم ځای کې هومیوپیتھک سټور دی هغې ته به ورشئ، د هغې نه به والئ. دا یاد ساتئ چې دا میډیسن د حیدر علي مومند میډیسن نه دي بلکې دا د هومیوپیتھی میډیسن دي. لاړ شئ نیټ باندې سرچ کوئ، د دې مکمل ډیټیل وګورئ او د هغې نه بعد ځان ته والئ، ډېره لویه فایده به درته درکوي.